ډېر بهترین آواز وو او ډېر ښایسته تلاوت یې وکړ. یې په خپله ژبه باندې لولو، صرف د ژبې تعبیر دی او ژبه اړو را اړو، او نور د دغې قرآن کریم چې هغه کم باطني روح دی او معنویت دی او تاثیر دی د هغې نه آګاه نه یو، نو د اکثرو مؤمنانو مسلمانانو وروڼو په ذهنونو کې دا خبر پرته وي چې ګنې قرآن کریم به صرف دغه وي چې دا موږ او تاسې وایو او یې موږ او تاسو د علماو نه اورو. حقیقت داسې نه دی. مسلمانانو وروڼو دغه کتاب دومره یو پرفیض او د تاثیر او د معنویت نه ډک کتاب دی چې الله تعالی د دغې بهترین کتاب په باره کې فرمایي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نبی علیہ السلام ته رب العالمین وایي که چېرته موږ دغه قرآن عظیم الشان په یو غره باندې نازل کړی وای، نو نبی علیہ السلام ته الله تعالی وایي چې تا به خامخا دا غر کتلی وای چې عاجزي به یې کړې وای او خشوع به یې کړې
دكا وخر موسى صعقا. کله چې رب العالمین دې غر ته تجلي وکړله، د دغې تجلۍ نه بعد جعله دکا، دا غر رب العالمین زری زری وګرځولو د هغې تجلۍ د تاثیر د وجې نه. وخر موسى صعقا، او د موسی علیه السلام غوندې دومره یو لوی او بااستعداده پیغمبر مبارک په ځمکه راپرېوتلو او د دې ځمکې د سر د پاسه رغړېدلو او د خولې مبارکې نه یې کړکې پورته کېدلې او چغې یې وهلې. لامل څه شی دی؟ د موسی علیه السلام غوندې قوي او مضبوط پیغمبر چې د فرعون قومي چې قبطي وه په یو سود باندې وهي، رب العالمین فرمایي فقضا علیهم، د یو سود د وهلو سره سړي باندې سم دس فیصله د مرګ وشو، مړ شو. طاقت یې نه و چې هغه یو سود د پیغمبر ته ټینګ شوی وی، او دومره لوی طاقت رب العالمین ورکړی. کله چې مدین ته لاړه او د دې مصر نه د مدین په لور یې هجرت وکړه. مدین کې یو څا او کوهي و، شپانه خلک و، خپل مالونه به یې سرول دشت بیابان کې. مازدیګر کې به د دې کوهي څنګ ته راتلل او هر چا به خپل مالونه خړوبول. دې دوران کې مبارک لاړه ګوري چې خلک لګیا دي او مالونه یې د کوهي او د څنګ نه راتاو کړي دي او د خپل مالونه خړوبوي. دی کېناسته او دا د خلکو ننداره کوي چې دا خلک څه معمول لري، دا چېرته ځي، څه شی کوي، عادات ته د خلکو څه شی دی. طرف ته ګوري چې دوه جنکۍ ولاړې دي، هغې مال مخې ته اچولی او دا خپل مال د دې کوهي د څنګ نه ورو منع کوي او نه یې پرېږدي تر هغه وخته پورې چې کله د نورو خلکو دا خپل مالونه اوبه کړل. د هغې د اوبه کېدو نه بعده دوی راغلل او اراده کوي چې د خپل مال ته اوبه ورکړي. حضرت موسی علیه السلام د حیا په انداز کې دې دوو جنکو ته وایي تاسو څنګه په آخره کې د خپل مال خړوبوئ او دا نورو خلکو د خپلې ګلې بیزې مخکې اوبه کړې او تاسو یې څوک؟ دا جنکۍ حضرت موسی علیه السلام ته وایي موږ د یو سپین ږیري انسان لورګانې یو. دا خلک زورور او مضبوط خلک دي، دوی خپل مالونه اوبه کې موږ انتظار کوو آخر ته. کور کې نارینه بل څوک نه لرو، وروڼه مو نشته، یو سپین ږیری پلار مو دی، بس آخره کې موږ خپل مال اوبه کړو او واپس چې دی روان شو. موسی علیه السلام پیغمبر و، امین انسان و، مبارک را وړاندې شه د دوی دا مال یې اوبه کړه. خو چې کله یې مال اوبه کړه ورته د دې کوهي د پاسه مفسرینو لیکلي دي یو لویه تخته وه د تیږې. کله چې به خلکو دا اوبه خپلو څارویو ته ورکړې او بېرته به تلل، بیا به یې دا تیږه راواخیستله او د دې کوهي د پاسه به یې کېښودله، سر به یې بند کړه ورته. هغه د یو کس د وس تیږه نه وه، متعدد او ډېر کسان به راغونډ شول، په شریکه به یې دا تیږه ونیوله او د کوهي د پاسه به یې کېښودله، بیا به ترېنه روان شول. کله چې دوی لاړل او موسی علیه السلام د دوی دا څاروي اوبه کړل، مبارک په یوازې ځان باندې تیږه راواخیستله او د کوهي په سر باندې یې کېښوده. زنانه چې کور ته لاړه د پلار ته واقعه بیانوي، پلار یو ناشنا سړی مو ولیده، څوک وه؟ وایي ته خو هسې ډېر وخت نه په دې هڅه کې چې زه یو مزدور را پیدا کړم او دلته ستا د دې مال خدمت وکړي او په دې تفتیش او تلاش کې یو سړی مو پیدا کړه او داسې سړی و چې قوي هم و، امین هم و، طاقت هم ورته رب العالمین ورکړی و، امین انسان هم موږ ته ښکاره کېده. نو دا طاقت خو دوی ولیده چې هغه تیږه چې لسګونو کسانو د کوهي د پاسه یې ښوده، موسی علیه السلام په یوازې تن راواخیستله او د کوهي د پاسه یې کېښوده او دا د امانت صحنه ورته څه ولیدله؟ د رب العالمین نیازبین پیغمبر و. کله چې د جنکو سره یې خبرې کولې، مفسرین کرام لیکي د حیا نه یې ډک لاندې ځمکې ته کتل او د هغوی ته خبرې کولې او د مبارک د هغوی خبرې اورېدلې چې دا د دوی نه یې پوښتنه کوله چې تاسو یئ څوک؟ حصار ولې یئ؟ دې زنانو چې دې صحنې ته وکتل چې دا څومره حیاناک انسان دی، خبرې موږ سره کوي او ګوري لاندې ځمکې ته، لا ته وایي عجیب انسان مو ولیده، قوي هم و او امین هم و، هم طاقتور انسان و هم امین انسان و. که ستا خوښه وي همدا به په مزدورۍ باندې ونیسو. موسی علیه السلام یقین تنها ناست دی
د خپل وطن او علاقې نه راغلی د فرعون نه راپټ شوی دی مبارک یو ځای کې ډډه وهلې ده ګوري چې جنۍ دوباره راغله او حضرت موسی علیه السلام ته وایي چې پلار رالېږلی یم او راته یې ویل چې لاړ چې دا کس راوله کله چې دی راغی مفسرین کرام لیکي عجیب پیغمبر و مخکې شه جنۍ ته وایي ما پسې رستو راځه په دې خاطر چې سترګې پې پرېنوځي ورته وایي د لارې رهنمایي راته کوه د شانه آواز راکوه چې په دې لار لاړ شه او په دې لار مه ځه دا لاره داسې تللې ده او یا نه ده تللې راغی د شعیب علیه السلام سره کېناسته په منځ کې سره معاهده وشوه بالآخر دا چې د مبارک یوه لور په نکاح باندې ورکړه خبره مې دا درته کوله چې هغه زورور پیغمبر چې قرآن کریم کې رب العالمین ورته قوي ویلی او امین ورته ویلی او واقعا قوي او مضبوط او طاقتور انسان و نو چې کله الله تعالی د تور غر ته تجلي وکړله او دا تجلی په دې غر پریوتله او موسی علیه السلام دې غره ته کتل مبارک کې نور دا وس او توان نو چې دې غره ته کتلی وای غر په خپل ځای باندې زری زری شه او موسی علیه السلام را پریوتل او د خولې مبارکې نه کړکې پورته کېدلې او غړې ده معزز سامعینو وجه څه شی وه تاسو الحمدلله د علماو سره مواسطه ده خبرې مو د علماو اورېدلې دي دا تجلی چاته ویل کېږي چې الله تعالی دې غره ته وکړه مفسرین کرامو بالخصوص علامه قاضي ثناء الله پانیپتي رحمت الله علیه لیکلي وایي تجلی دې ته ویل کېږي چې یو ځای کې ظهور د یو نور او د یوې رڼا وشي یا په دویمه مرتبه کې یا په درېیمه مرتبه کې یا په څلورمه مرتبه کې یا په پنځمه مرتبه کې یو شی چې په دویمه درېیمه څلورمه او پنځمه مرتبه کې یو نورانیت او یو رڼا راښکاره شي هغې ته تجلي ویلی کېږي او که رڼا ډایرکټ راتلل او په یو ځای باندې پرېوته دې ته تجلي نه وایي څه معنا بلا تشبیه ګورې دا د اسمان لمر دی اوس خو دلته چت دی بیرون لمر لګېږي په میدان کې فاصله نشته یو ځوان هلته ناست دی دا د لمر رڼا چې دا بیرون صحن او میدان کې خورېږي د یوه آینه او شیشه راواخیستله او د دې لمر رڼا ته یې ونیوله او دا شیشه یې را مخامخ کړه دلته دننه جومات ته جومات کې خو د لمر رڼا ډایرکټ نه وه بېذات یو ځوان د هغې ځای نه شیشه راواخیستله او دا رڼا یې دلته را مخامخ کړله هغه بیرون میدان باندې چې د لمر رڼا پرېوتله هغه ډایرکټ وه او دا د لمر رڼا چې دې محراب ته راورسېدله دا ډایرکټ نه ده دا اوس په واسطې باندې ده دلته دې محراب کې یو بل ځوان ناست دی هغه یو بله شیشه دې رڼا ته ونیوله هغه چېرته بل ځي ته دا شیشه متوجه کړه هلته بیرون یو بل کس ناست و هغه دې رڼا ته شیشه ونیوله هغه بل ځي ته متوجه کړه دا رڼا هم داسې نقلېده اوس په دغې دویم ځای کې درېیم ځای کې څلورم ځای کې چې دا رڼا ښکاره شوې ده ډایرکټ نه دا دویم او درېیم او څلورم ځای کې چې رڼا ښکاره کېږي تجلي دې ته ویلی کېږي تجلي ډایرکټ رڼا ته نه وایي قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي فلما تجلى ربه للجبل کله چې الله تعالی غره ته تجلي وکړله معنا دا ده چې دا رڼا او پرتو د انوارو په دې غره باندې ډایرکټ نه و دا پرتو په کوم بل ځای باندې وه او د هغې ځای نه بیا دا تجلي په دویمه یا درېیمه مرتبه کې دې غره ته وه نو چې په دویمه او درېیمه مرتبه کې دا رڼا دې غره ته راښکاره شوه بیا هم په دغې نورانیت او تجلي کې دومره قوت وه چې هغه مضبوط غر وس او توان د دې نه لري چې په خپل ځای باندې پاتې شي غر زری زری شه او د موسی علیه السلام غوندې جلیل القدر پیغمبر هغه کې دا وس او توان نو مبارک په ځای باندې را پرېوته وجه څه شی وه دا په دې تجلي کې قوت وي دا په دې انوارو کې قوت وي نو د همدې وجې نه د دغې کتاب په باره کې چې د رب العالمین وینا ده دا دومره د انوارو او د برکاتو نه ډک کتاب دی الله تعالی فرمایي که به په غره نازل کړی وی تا به غره ته کتلي وی چې هغه غر به زري زري وي او رب العالمین ته به خشوع عاجزي کړې وه انسانه خو تا باندې مې نازل کړ په غره مې نه دی نازل کړی په تا
فقط تولی زور را تراک او سینې ته یې جوخ کړمه تر دې چې سینې ته مې درد او تکلیف را ورسېده ثم ارسلني بیا یې پرېښودم دوباره بیا راته وایي اقرأ ولوله نبي علیہ السلام امقه جواب ورکړي ما انا بقارئ زه لوستونکی نه یم بیا مبارک رانیسي او بیا یې سینې ته رانږدې کوي بیا یې پرېږدي په درېیم ځل یې بیا رانیسي او بیا یې سینې ته نږدې کوي په آخري ځل باندې د قرآن کریم د سورت علق یو څو ایتونه ورته لولي اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم دا ایتونه ورته ولوستل او جبریل علیہ السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د څنګه لاړ مبارک تغار نه را روان شو راځي د خپل وطن په لور باندې سبحان الله اوس خو لارې جوړې دي ورته هغه وخت چې یو غار دی او د غونډۍ په سر کې دی ډېره ارتفاع لري او د مکې مکرمې سره ډېره فاصله لري جنت به لار ورته وه او کولو په دغې کیفیت کې نه وه مونږ ختلو دې لارې ته مې کتل تیږې هم په انسان خوږې لګېږي چې ربه دا خو هغه تیږې دي چې په دې د محبوب صلی الله علیه وسلم سترګې لګېدلي دا هغه تیږې دي چې د محبوب قدمونه پرې لګېدلي او په هغه ځای کې چې انسان کینی چې دا کم ځای کې به نبي علیه السلام عبادت کولو تاسو د رب العالمین په ذات باندې یقین وکئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجود مبارک خوشبویي پکې اوس هم انسان حس کوي هغه پرفیض او بابرکته ځای کې به مبارک ناستو او دا چې خطه څنګه او بیرته د دې ځای نه راغی څنګه نو عجیبه سخته لار وه د خدیجې رضی الله عنها کور ته راغی داسې یو عجیب حالت ورباندې تواري دی مبارک لړزې اخیستی دی پسې خدیجې رضی الله عنها ته وایي زملوني زملوني دسروني دسروني ای خدیجې څادر راباندې واچوه کمبل راباندې واچوه مبارک په یو حالت کې مبتلا دی یو لړزه کې مبتلا دی د دواړو اوږو مبارکو منځ دا غوښې دا په حرکت باندې ده او په خوځېدو باندې ده خدیجې رضی الله عنها په څادر واچو لکه موده چې تېره شوه مبارک راپاڅېد خدیجې رضی الله عنها ته واقعه بیانوي خدیجې غار کې ناستم داسې یو څوک راغله راته سینې ته یې رانږدې کړم راته یې وویل چې اقرأ ولوله او بیا رانه واپس لاړ تر دې چې په دغې عجیب حالت باندې دا تا ته راغلم دا به څه خدیجه رضی الله عنها نیکه بیبي وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې بیبیانې د نبي علیه السلام نیکې وې او د محبوب جوړې وې الله تعالی دې هر چا ته نیکانې بیبیانې ورکړي او که د چا بیبیانې وي رب العالمین دې نیکانې کې ورته مبارک ورته فرمایي د تسلۍ کلمات ورته وایي محبوبه لا تحزن خفه کېږه مه لا يخزيك الله ابدا رب العالمین به هیڅکله هم تا ونه شرموي دی تعالی به دې خوار نه کړي وجه څه شی ده انک لتصل الرحمه تا کې خو ډېر ښه خویونه دي یو خوی درکې دا دی خلکو سره رشتې پالې رشته دارانو سره رشتې نه کټ کوي غریبانانو سره کومکونه کوي څوک اسباب د ژوند او د روزۍ نه لري هغې ته اسباب برابروي دا بهترین خویونه درکې دي دی تعالی به دې شرموي نه خو بیا هم ورته وایي راځه دلته یو کس د دې د تور په زامنو کې ورقې بن نوفل نومېده ورته وایي چې ورقې بن نوفل ته به لاړ شو هغه په دې پخوانو کتابونو باندې پوهېده او په پخوانو کتابونو علم لرلوده د هغه نه به پوښتنه وکړو چې دا واقعه څه شی وه او صورتحال څه دی خدیجه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روانه ده د ورقې بن نوفل څنګ ته ځي چې کله هلته ورغلل کېناستل دې وخت کې د حجاب ایتونه نه وو راغلي خدیجه رضی الله عنها ورقې بن نوفل ته وایي ابن عمي اسمع من ابن اخیک اسمع د تره زویه لږ د دې وراره نه دې واوره یو څه درته وایي ته ورته غوږ کېږده دی څه خبره درته کوي چې څه قیصه ده ورقې بن نوفل نبي علیه السلام ته وایي څه قیصه ده قیصه راته وکړه مبارک ورته فرمایي غار کې ناست وم داسې کس راته راغی دا ټوله واقعه یې ورته بیان کړله ورقې بن نوفل نبي علیه السلام ته یې خفه کېږه ما دا خو هغه ناموس و چې رب العالمین مخکنو پیغمبرانو ته رالېږه او ته د رب العالمین نیازبین پیغمبر یې د الله تعالی نبي د هغه رسول یې یوه خبره ورته کوي کاش چې زه هغه وخت ژوندی وی چې اذ یخرجک قومک هغه دوران کې چې ستا قوم تا د کلي نه باسي
او دا کلی نه په ویستو مجبوره کوي. کاش چې زه هغه وخت کې ژوندی یم په هغې دوران کې به ډېر کومک در سره وکړم او قوي مدد به در سره وکړم. محبوب مخ راته وکړ ورقه ابن نوفل ته وایي او مخرجیه ولې داسې وخت به هم راځي چې ما به قوم د کلي نه باسي؟ نبي علیه السلام ته ورقه ابن نوفل وایي او داسې ورځې به راځي چې تا به خپل قوم د خپل کلي نه باسي. وجه څه شی ده؟ وایي ستا په مثل پیغام باندې چې هر چا هر نبي دنیا ته راته کړی دی هغه ته د قوم د طرف نه تکلیفونه میلو شوي دي. هغه د قوم د طرف نه کړېدلی دی او هغه د قوم د طرف نه ځورېدلی ته به هم کړېږي ځورېږي به او دا قوم به تا د کلي نه باسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راغی کور ته. بس و جبریل علیه السلام راغی ولاړ دوباره رانغی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې غار ته تلو د رب العالمین عبادت او بندګي کوله خو د الله تعالی سره مینه وه او الله تعالی محبوب وه. د ده په زړه کې ورسره محبت او مینه پرته وه چې دا هفتې هفتې او میاشتې چې دی په غار کې تېرولې او بیا چې یو ځل د محب او د محبوب په درمیان کې سره وصل راشي او دوباره ریبار او قاصد نه راځي نو ورځې هغه سختې وي چې کوم په محب تېرېږي دا ډېرې د درد نه ډکې ورځې وي. د همدې وجې نه امام بخاري روایت راخستی کله به داسې دوران راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپل کور نه راووته او مبارک به د یوې غونډۍ سر ته وخوته او د هغې غونډۍ د سر نه به یې ځان راغړو. جبریل علیه السلام به فضا کې راښکاره شي مبارک ته به اشاره وکړه داسې کار مه کوه. بېرته به د مبارک تسلي وشو بیا به راغی. بیا به کله داسې وخت راغی چې ډېره به یې حوصله د محبت او د مینې د وجې نه تنګه شوه. بیا به مبارک راغی او د غر سر ته به وخوته اراده به یې وه چې ځان راورغړو. بیا به جبریل علیه السلام اشاره وکړه چې دا کارونه کې ګوره. بېرته به د مبارک تسلي وشو بېرته به کور ته راغی. میاشتې میاشتې تېرې شولې چې رب العالمین دوباره جبریل علیه السلام راولېږه او د قرآن کریم آیتونه یې راوړو. نبي علیه السلام ته فرمایي یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. اے په څادر او کمبل کې ځان رانغښتونکی انسانه واقعا میاشتې میاشتې مخکې تېره ده دا د څادر او د کمبل د راچولو غږ نبي علیه السلام میاشتې میاشتې مخکې خپلې بیبي ته کړی. رب العالمین ډېره موده بعد ورته وایي یا ایها المدثر اے په څادر او کمبل کې ځان رانغښتونکی انسانه. دا کتاب او وحي خو مې دې لپاره درته نه ده رالیږلې چې تا دې اوس کمبل اغوستی وي او په خپل کور کې دې آرام کوې. نه ستا په اوږو ډېر یو دروند مسؤلیت کېښودلی شو. څه چل وکړه؟ قم فانذر پاڅېږه اوس خلک ویروه. ستا مسؤلیت اوس د خلکو ویرول دي. ته د رب العالمین د یووالي پیغام دې خلکو ته ورسوه. قم فانذر پاڅېږه خلک ویروه. وربک فکبر او د خپل رب لویي بیانوه. لباس خپل دې پاک کا پلیتیانې چې دی پرېږده. ولا تمنن تستکثر او دې طرف ته احسانونه او زبادلې په چا باندې مه کوه. د دغې خپل دعوت په بدل کې چې خلکو ته د الله تعالی د یووالي پیغام رسوي دا هم واوره. دا پیغام رسول آسان کار نه دی. دا چې ته خلکو ته د الله تعالی د یووالي پیغام رسوي او خلک د الله تعالی د یووالي طرف ته رابلي مشکلاتو سره به مخ کېږي تکلیفونو سره به مخ کېږي او رب العالمین ورته وي ولربک فاصبر. بس الله تعالی ته صبر کوه صبر وکړئ بل شی به نه وي. که هر څومره تکلیف سره مخکې کېدلې صبر وکړئ. که هر څومره تکلیف سره مخ کېدلې صبر وکړئ. همغه حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی چې یا ایها المدثر اے په څادر او کمبل کې ځان رانغښتونکی انسانه پاڅېږه خلک ویروه. د رب لوی خلکو ته بیانوه. خبره مې دا درته کوله معزز سامعینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طاقت احادیثو کې راځي چې نبي علیه السلام ته رب العالمین د لسو جنتیانو طاقت ورکړی وه. د څو جنتیانو طاقت؟ د لسو جنتیانو طاقت او یو جنتی ته رب العالمین د دنیا د 100 کسانو طاقت ورکړی. اوس چې نبي علیه السلام ته رب العالمین د لسو جنتیانو طاقت ورکړی او یو جنتی ته رب العالمین د 100 کسانو طاقت ورکړی
د دې دومره ډېر طاقت سره چې رب العالمین د مبارک ته ورکړی خو چې کله د قرآن کریم آیتونه راغلل د قرآن کریم باطني او معنوي تاثیر ته وګوره چې کله به وحي نبي علیه السلام ته راتله د مبارک علامه ابن کثیر لیکلي کله به یې سینې مبارکې خوځېدلې کله به یې د دواړو اوږو ترمنځ غوښه خوځېدله کله به د مبارک جامې خوځېدلې احادیثو کې دا راځي چې په سخت ژمي کې به د نبي علیه السلام په تندي مبارک کم خولې را روانې وې یو بل صحابي مبارک وایي نبي علیه السلام خو دا وحي راتلله او دا پتون مبارک زما په پتون او زما په خپه باندې ایښی و چې کله سلسله د وحي شروع شوه وایي دومره زور زما په دې پتون راغی وایي ما ویل چې قریبه ده چې نوره مې دا خپه ماتېږي مبارک په سورلۍ سپورو په اوښه باندې مضبوطه اوښه ده سلسله د وحي شروع شوله د رب العالمین د نوري کتاب راځي نبي علیه السلام په اوښه مبارکه سپور دی اوښه چې دومره مضبوط حیوان دی وس او توان د ودرېدو نه لري په خپل ځای باندې سملاسته شریعت کې احادیثو کې خدا راغلی دي چې کوم یو انسان خودکشي وکړله د قیامت په ورځ دی به په جهنم کې پروت وي او په همغه عذاب باندې به ورته عذاب ورکولی کېږي چې په کوم عذاب په کوم شي باندې دنیا کې خپل ځان وژلی نو دا خو خودکشي ده نبي علیه السلام د غره سر ته خېږي دا خو خودکشي ده او خودکشي خو منع ده نو څنګه یو کار منع دی او نبي علیه السلام موت ته نه منع کوي او خپله بیا مبارک کېږي د غر د سر نه ځان راغړی موت ته وایي چې خودکشي ونه کړي او خپله اراده د خودکشۍ کړې ده دې نه وایي معلومیږي چې په صحیح بخاري کې غلط احادیث دي مونږ وایو نه پوه نه یې الله دې د زړه سترګې بنا کا او رب العالمین دې پوه کا لږ راشه د اهل الله دروازه وټکوه لږ راشه د صوفي کرامو دروازه وټکوه د دوی نه پوښتنه وکړه چې دا نبي علیه السلام به لاړ او ځان به یې راغلی و دا خو رښتیا نبي علیه السلام خودکشي نه منع کړې خپله د داسې کار اراده ولې کوي زموږ صوفیه کرام او اهل الله لیکي وایي خودکشي دوه قسمه ده یوه هغه خودکشي ده چې انسان قصدن او ارادتن روان شي ټوپک راواخلي او په خپل سر یې کېږدي او ځان مړ کړي ورباندې یو سړی قصدن او ارادتن د کوټې سر ته وخوته او د هغې ځای نه ځان یې راوغورځه او ځان یې مړ کړ یو سړی قصدن او ارادتن لاړه دریاب ته یې ځان وغورځه او ځان یې مړ کړ یو سړی قصدن او ارادتن د موټر مخې ته ځان وغورځه او ځان یې مړ کړ دا سړی به د قیامت تر ورځې پورې په عذاب کې مبتلا وي ولې دا خوږ ژوند چې رب العالمین درکړی د دې دپاره درکړی چې د دې نه ګټه واخله د دې نه فایده واخله که ته په یو سختۍ کې راګیرې او د دې سختۍ په وجه باندې ځان وژنه کوې ځان وژنه مه کوه دا کومه سختۍ کې چې راګیرې رب العالمین هغه مهربان ذات دی چې د دې سختۍ هم درته اجر او ثواب درکوي هغه سختي چې ته خودکشۍ ته جوړ کړی د دې خو اصل درته اجر او ثواب درکوي خو یوه سختي حدیث مبارک کې راځي که د یو مؤمن مسلمان په پښه کې یو ازغی نه ننوځي ازغی او دی د دغې ازغي په وجه باندې دردمن شي نبي علیه السلام فرمایي رب العالمین د دغې ازغي د درد اجر او ثواب هم ورکوي او چې په ډېر تکلیف کې مبتلا وي د هغې په هسې هم اجر شته
چې په ډېر تکلیف کې مبتلا وي خو هم درته ثواب درکوي د دې معمولي ازغي ثواب هم درته درکوي نو په دغې اساس خودکشي مه کوه صبر وکړه رب العالمین به اجر درکړي درته او د نبي علیه السلام تلل د غر سر ته او بیا ځان لار غړول علماء کرام لیکي دا تلل هغه تلل نه چې یو انسان په خپل قصد او اراده باندې روان وي او هغه د خپل ځان د راغړېدو اراده کړې وي بلکې دا تلل هغه حالت د استغراق او د جذب او د محبت وه چې په ده مبارک ته رب العالمین دا محبت او دا مینه دومره غالبه وه چې د دې محبت برداشت د مبارک نور نه لروده او د رب العالمین په دې فراق او په جدایۍ کې د خپل محبوب په فراق او په جدایۍ کې کله به د دې حالت ته بلا اختیاره ورسېده چې مبارک به غوښتل چې د غر د سره ځان را ورغړوم خو جبریل علیه السلام به اشاره وکړه چې پام کوه دا کارونه کې ګوره بېرته به حالت استقرار ته راغی د همدې وجې نه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي که چېرته یو صوفي په حالت د جذب کې داسې یو حالت ته ورسېده چې هغه مړ شه جذب راغی ورباندې راپرېوت لاس یې مات شه جذب راغی ورباندې راپرېوت او مړ شه وایي بیا به هم د ده سره مؤاخذه نشي کېدلی او نه دی په دې عمل باندې ګناهګار دی بلکې دی به په دې کار کې معذوره ګڼلی کېږي او دی معذوره رب العالمین د دې عمل ورته هم اجر او ثواب ورکوي دا چې نن اهل الله وباندې کیفیت راشي یې د خولې نه چېرته بې اختیاره کړي او چغه پورته شي یا یو صوفي یو ځای کې راوغورځېږي یو کیفیت کې راشي یې وجود په لړزه او په حرکت باندې راشي وخوځېږي یا راپرېوځي په خپل ځای کې یا کیفیت کې راشي د سترګو نه اوښکې روانې شي او په پړیکو پړیکو جاري نو آمیان خو زموږ نیکان دي او رب العالمین دې نور هم نیکان کې آمیان غریبان خو څه نه وایي ملا صاحب ته چې وګورې به زر تندی راواچوي جومات بیا ادبي وکړلې جومات کې چغې وهي جومات کې راپرېوته جومات کې په منډو باندې شو جومات کې کړي او چغې وهي دا کار خو ناروا دی او دا کار خو منع دی دی څنګه په دې ځای کې منډې وهي دی څنګه په دې ځای کې راورغړېده او تلېږي راتلېږي او د خولې نه یې کړي پورته کېږي ملا صاحب لګیا دی خلکو ته چغې وهي بیا فتوا هم ورکوي وایي دا کوم ځای کې چې په دې صوفي باندې جذب راغی نو تاسو لاړ شئ یوه بیلچه راواخلئ او دا ځای نه خاوره لرې کوئ ایسته یې وغورځوئ دا ځای د دې صوفي د جذب د وجې نه پلید شوی دی دی په دې ځای کې جذبه کېده ولې زم سبحان الله یو ناپوهه انسان دا خبره وکړي ودېږي هغه نه خو ګیله نشته یو سړی چې د علم سره یو سړی د ملایي سره یو سړی د پوهې سره د صوفیه کرامو د حالاتو پورې خاندي همدې ملا صاحب نه پوښتنه پکار ده قرآن کریم کې الله تعالی د طوا د وادي په باره کې څه وایي دا خبرې مې په غور واورئ د چا په خبرو دوکه نه شئ د الله تعالی په دوستانو اعتراضونه ونه کوئ کله چې موسی علیه السلام کوهي طور ته راغی رب العالمین ورته فرمایي یا موسی فخلع علیک انک بالوادي المقدس طوا اے موسی علیه السلام دا پڼې دې وباسه ځکه ته په داسې یو ناو کې چې هغه ناو څه شی دی طوا ناو دی طوی نوم دی او مقدس ناو دی دې ځای ته رب العالمین مقدس ویلی دی پاک ناو یې ورته ویلی دی او دومره مقدس او پاک ناو دی چې د پیغمبر پخپو پیزار رب العالمین پیغمبر ته وایي چې فخلع علیک دا پیزار دی وباسه ځکه دا ځای ډېر پاک ځای دی د طوا د دشتې په باره کې څه وایي ورته فخلع علیک انک بالوادي المقدس طوا پیزار دی وباسه ځکه ته یو پاک ناو کې چې هغه پاک ناو طوا نومیږي هغه پاک ناو په باره کې رب العالمین موسی علیه السلام ته وایي چې پڼې دې وباسه او همدغه پاک ځای دی د طور دشته ده چې یو وخت داسې راځي چې دی د رب العالمین د لقا غوښتنه کوي او رب العالمین ورته وایي چې مخامخ غر ته وګوره ولاړ په طوا مقام کې دی ګوري مخامخ غر ته خو چې کله رب العالمین تجلی کوي غر ته یو وخت داسې راځي چې غر هم زری زری دی او یو وخت داسې راځي چې موسی علیه السلام په مکه پاک ناو کې پروت دی او د مبارک د خولې نه چغې پورته کېږي او غړي قرآني آیت دی جعله دکا وخر موسی صعقا موسی علیه السلام کوم ځای کې راپرېوتی و لږ په شوق جواب راکړئ چېرته راپرېوتی و طوا دشته کې راپرېوتی و چېرته راپرېوتی و او طوا کم ناو چې رب العالمین ورته مقدس ناو ویلی
رب العالمین ورته پاک نه ویلې او هغه ځای دی چې ورته ویل دلته پڼې وباسه خو بیا یو دوران داسې راځي چې په هغې ځای کې پروت دی او مبارک غړي د خولې نه اوازونه پورته کېږي چرته مو د ملا صاحب د خولې نه واورېدل چې دا موسی علیه السلام چې د پاک ځای کې راغورځېدلی او مبارک غړی ده او د خولې نه یې کړکې پورته کېدلې راځئ لاړ شي هلته هم بیلچوي سو چې هغه ځای پاک وي چې موسی علیه السلام دلته ولې غړی ده او دا چغې ولې وهلې خو راپرېوتې او بل شیخونو چغې وهلې مبارک رغړې ده مبارک اوس چې د طواب په دشته کې موسی علیه السلام رارغړي او چغې وهي رب العالمین یې موتا په قرآن کې واقعه بیانوي چې د انوار د رب العالمین او تجلیات دومره غالب وو چې موسی علیه السلام کې نور برداشت نه و مبارک را پرېوته او چغې وهلې نن که د رب العالمین په کور کې یو نیک انسان ناست دی او په هغه باندې د انوارو د غلبې د وجې نه کله داسې یو کیفیت راشي چې دی را پرېوځي او د هغه د خولې نه چغې پورته کېږي ملا صاحب د دې جومات نه خبره ولې باسي دا فتوې ولې خلکو ته ورکوي چې جومات پلید شي دا فتوې خلکو ته ولې ورکوي چې دا کار یې ناروا وکړه نه عظیم د زړه سترګې دې بنا نه دي د زړه سترګې دې ړندې دي که ستا د زړه سترګې بنا وای د الله تعالی په دې کتاب کې دومره تاثیر دی چې دا اورېدلی وای په کړکو کړکو باندې ورته ژړلي وای لکه څنګه چې صحابه کرامو ژړل الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع د اومې سپارې اولنی آیت دی الله تعالی فرمایي واذا سمعوا ما انزل الى الرسول کله چې به صحابه کرامو هغه کتاب چې نبي علیه السلام ته نازلېده
یو ملا صاحب داسې دی زما غوندې صرف تلاوت کوي په ژبه باندې، نور د باطن نه خبر نه دی بیچاره. یو ملا صاحب داسې دی چې هغه په ژبه هم تلاوت کوي او د باطن د ذوق نه هم خبر دی او د باطن د حلاوت نه هم خبر دی. که مو تا بچی دغسې عالم ته کښېنو چې د ظاهر او د باطن دواړه اړخه د قرآن کریم نه آګاه دی، د ظاهر نه هم آګاه دی او د باطن نه هم آګاه دی او د باطن وابستګي ورسره ده او د باطن تعلق هم ورسره دی. هغه که زه ته وروزلو او که زما او ستا اولاد یې وروزه او زما او ستا بچیان یې وروزل، دا به په دقسې انداز کې روزي چې د قرآن کریم د ظاهر او د باطن د دواړو سودا نه آګاه وي. رب العالمین دې موږ او تاسو آګاه کړي. هغه څوک چې نه مني نو الناس اعداء لما جهلوا کنه. هغه کیمیای سعادت کې امام غزالي رحمت الله علیه لیکلي دي دا د باطن خبرې او د باطن احوال دا وایي چاته بیانول چې هغه اهل نه وي او وابستګي او تعلق ورسره نه وي. وایي داسې مثال لري لکه یو څوک چې یو ماشوم ته د نکاح فضایل بیانوي چې ګوره نکاح داسې شی دی، نکاح ماشوم ته څه خبر دی چې د نکاح ارزښت څومره دی. یا د یو ښه طعام صفت خلک یو حیوان ته کښېنه غریب ته خو شین فصل او بوسه او دغه رنګې چې دی شوتل او بادام یو شی دي سره هغه تفکیک نشي کولی. نو په دغې اساس او بنیاد باندې دا چا سره چې ستاسو وابستګي ده کوم علماو سره ما مخکې هم درته ویلي وو دا ستاسو اولاد دی، دا ستاسو اهل دی، دا تاسو دې دپاره روزلي وو چې بېرته زموږ خدمت وکړي، بېرته موږ ته زموږ د عقیدې خدمت وکړي، بېرته زموږ بچو ته دوی خدمت وکړي. دا د الله تعالی لوی فضل دی په تاسو باندې چې رب العالمین د دغې نعمت نه برخمن کړي. الله تعالی دې د شکر د ادا کولو توفیق درکړي درته. دا ډېر یقیني ډېر سخت کار دی. په خپل کلي کې خدمت دا ډېر سخت کار دی. څومره چې یو انسان لوی سړی وي په خپل کلي کې خلک په دې ارزښت ورته نه ګوري چې دا اوس څوک لګیا دی څه شی وایي راته، خو بس د خلکو په خولې کې دا خبرې د پلاني زوی د پلاني وراره د پلاني خپل او د پلاني قامي او پلاني دا لګیا دا راته جومات کې امام دی. امام شافعي رحمت الله علیه چې به کله خطبه ویله مبارک به فرمایل یا ایها الناس لا تنظروا الی من قال ولكن انظروا الى ما قال. ای خلکو دې ته مه ګورئ چې څوک ولاړ دی څوک خبرې کوي. د امام شافعي رحمت الله علیه غوندې هستي مبارک به فرمایل چې دې ته مه ګورئ چې څوک ولاړ دی او څه شی وایي راته، نه نه ولكن انظروا الى ما قال، دې ته وګورئ چې دا وایي راته څه شی. وینا ته یې غوږ کېدی، څه درته وایم هغې ته غوږ کېدی، دې ته ګورئ مه چې څوک راته ولاړ دی. دا چې د انسان خپل قوم ولس کورنۍ دې کې په هغه کچه ارزښت نه وي لکه څومره ارزښت چې د انسان بیرون وي. تاسو د لوی رب خاطر وکئ چې انسان ته پکار دا د خپل قرابت وپالي، خپل رشته وپالي، خپل ګاونډ وپالي، خپل دوستان وپالي. دا د ضروریاتو نه ده. او که د دې پاللو وس د انسان نه کېږي نو دا خو وپاله چې دا وایي راته څه شی، دا خو وپاله چې دا کومه خبره راته کوي. او که څوک دا وایي چې پلانی دی او پلانی دی او پلانی دی او ډینګری وها ما بله ورځ ما تغذکي کې قاري صاحبانو دستاربندي وه موږ یو خبر زموږ یو دوست هغه به کله ویلې هسې یو پخوانی غوندې متل به یې کوو که نه پلانی ناوې ته خپل ښایست غم شوی دی، پلانی ناوې ته خپل ښایست غم شوی. ما ویل موږ ته خپل خدمت غم شوی چې دا د ولس درد لرو او د خپل ولس او د خپل اولاد او د خپل کلي او د خپل وطن او د خپلو دوستانو سره محبت لرو، موږ ته دا شی غم شوی. ولې یو انسان د ترقۍ په مدارجو کې قدم دی؟ ولې یو انسان په لږ وخت کې دی چې دی د هغه نه یو جرار ملا جوړ شي، د هغه نه د یو ښه مقرر جوړ شي، د هغه نه د یو تقواداره انسان جوړ شي او بیا دې راشي او ستا مخې ته دې ولاړ او ستا د ولس خدمت او تربیت دې کوي. دا شیان د خلکو برداشت کېږي نه. نور مشکل نشته د عوام ورونو د رب العالمین په ذات یقین وکړئ. که څوک یو نوم دي، څوک کوئی بریلیان دي، څوک کوئی پلان دي، څوک کوئی پلان دي، څوک کوئی پلان دي، موږ څه ورک خلک نه یو که نه. او که یو شاګرد ته څوک غلط نسبت کي وایي چې هلکه د دغې شاګرد لاره خطا ده که نه، نو د عوام که هغه وخت کې دوکه کېږي چې یاره کېدی شي دا دی چې د چا سره وابستګي لري او تعلق لري هغه استادان به یې ښه خل نه وي او استادان یې د نه یې لیدلي نو زړه کې شک او شبه پرته چې دا به رښتیا بې سوره خلک کي. نو ستاسو د امام صاحب استادان خو دغه دی زه مخې ته ولاړ یم او بار بار درته راغلی یم او بې اعلاني چې درته راغلی یم، سختو حالاتو کې درته راغلی یم، تاسو سره ما خپل دردونه شریک کړي. اوس ورځ ښې دي الحمدلله امن دی. وړوکی ملا صاحب هم چې روان دی ټوپک پسې روان دي چې حضرت راغی
هغه ورځې کې چې دلته خپې ښودل داسې ولکه انسان چې په سکروټو پرېږدي او انسان په انګار پرېږدي دې خوا هم خطر او دې خوا هم خطر د رب العالمین په ذات یقین وکړي چې موږ په یو ټلیفون تاسو دلته حاضري کړې ده په دې اساس باندې چې زموږ ولس دی او راځئ یو دیني خدمت دی او دا مو نه دي ویلي چې موږ ته د خلک روپۍ راکړي دا مو نه دي ویلي چې موږ ته د خلک امتیازات راکړي دا مو نه دي ویلي چې موږ د خلک قدر وکړي په دې فکر راغلی و ممکن چې بېرته کور ته روغ رانه شم او که اوس هم ترازو په همدغې فکر درته رازو دا ستاسو غم را سره دی استاذ یې دغه یم او که بیا وایي چې نه کېدای شي د ده نه بره کومه سلسله هغه به چېرته روغ خلک نه چې دا د دور سره وابستګي او تعلق ده نو څه موده وړاندې چې موږ د ستاربندي و زموږ مشایخ راغلي وو لیدل خبرې مو ورته واورېدلې شریعت پابند خلک وو د سر نه واخله تر پښو پورې په شریعت ښایسته و وینا یې د شریعت مطابق وه کردار یې د شریعت مطابق و کړنه یې د شریعت مطابق وه په مخونو کې د رب العالمین انوار او تجلیات د لورې نه ښکاره کېدل کتل دې ورته مینېدې ورباندې نو یاره نو د دې نه اخواته خوا نور څوک نشته دی مجبور یې بودې زم قبر ته دې ورته ودرومه چې دغه د صاحب قبر دی که ژوندي وی هغې به هم درته راوستي وو هېڅ مشکل نشته موږ مړه نه یو زموږ عقیدې دې څوک چاته ترجمه کوي نه چې د دوی عقیده دغه شی ده هلکه خلک د مړو میراث تقسیموي خلک د مړو عقیدې خلکو ته بیانوي چې د فلاني صاحب عقیده دا ده زه ژوندی یم ما ته خپله عقیده یاده ده په شیشه خبرې مه کوئ زه ژوندی یم ما ته ووایه چې دې عقیده کې دې مشکل دی که ما جواب در نه که سر به درته کېدم چې بلکل صحیح ده درسته ده ستا خبره صحیح او زما غلطه ده اوس چې زه ژوندی یم او زما مخکې غر نه کوي او ما ته زما عقیدې تعبیر نه کوي زما مخامخ ما ته خبره نه کوي زما د شاګرد مخامخ خبره نه کوي او په شیشه چې دوه درې سادهګان را پیدا کړي او د هغې په سترګو باندې د تورې چشمې ایښي دي چې صاحب پام کوئ ګوره نږدې ورنشئ اهله بس دغه شی دی او هغه شی دی وبه دې پورې بلاګانې دي اوبه دي اسمان ته به دې وخېږي او ځمکې ته به دې ښکته کړي دا څه خبرې دي دا خو د نارینهو خلکو خبرې نه دي دا خو نه پښتو ده نه شریعت دی نه اصول دی الحمدلله تاسو ته اول نه ما ویلي وه مونږ کوم نوی دین او نوی مشن او نوې عقیده دې وطن ته نه ده راوړی کوم عقیده چې ستاسو د سپینګیرو چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهبیان وایي موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهبیان یو کوم عقیده چې ستاسې وایي سپینګیرو چې نن نه 400 کاله وړاندې دلته د ګردي غوث علیه رحمت پروت دی او د الله تعالی ولي وه او تاسې دا ټول خلک ورته د یو ولي او د یو بزرګ په نظر ګورئ او عقیده د بزرګ ورته ساتئ زمونږ همدغه عقیده ده چې کومه عقیده د دوی وه زه کله دې ملګرو ته وایم یو وخت کې پاکستان کې مونږ اوسېدلو هلته دا یوه قبیله د عجیب یعنی کې ورته وایي هلته میا صاحبان اوسېدل د میا صاحبان د هغې اولاده وه نو پخوا خو دا دشتې بیابانونه ډېر ورسره نو چېرته چې به میا صاحب راغی نورې تحفې خو به نه وي چې خلکو ورته روپۍ ورکړې وې بس دا د قوم سپینګیري به راغونډ شول میا صاحب بس داسې رنګ تا ته پرېښودلی بس ته په جریبونو ځمکې میا صاحب ته پرېښې وې میا صاحب وفات شه د میا صاحب د وفات نه بعد د میا صاحب لمسیان او کړوسیان او سلسله هم داسې را پیدا شوه په دې ځمکو باندې پرته وه یو وخت داسې راغی چې د دې میا صاحب په دې شاته پشت کې چې دا موږ اوسېدو په هغې علاقه کې خلک بدعقیده خل پیدا شوي وه چې عقیدې خرابې وې د اولیاو دشمنانو یو وخت کې یو جنازه هم دې میاګانو کې شوې وه نو زه یې تقریر ته وغوښتلم د هغې میا صاحب یو کتاب دی د اخوند درویزه صاحب تاسو نوم اورېدلی د هغې اخوند درویزه صاحب کتاب دا ما لاس کې نیولی او دې میاګانو ته مې ویلې میاګانو معلوم هېڅ چاته په کار نه دي چې بدعقیده شي هېڅوک خو تاسو ته بدعقیده کېدل ځکه نه دي په کار چې دا نن په کوم کور پروت دی دا د شکرانې کور دی دا نن چې په کوم سرای پروت دی دا خلکو ته میا صاحب د عقیدت د وجې نه ورکړې وه چې میا صاحب دا واخله او اخوند صاحب دا واخله خلکو شکرانو کې ورکړې وې ستا پشت پشت لګیا دی د هغې میا صاحب د برکته خوراک کوي د هغې اخوند صاحب د برکته خوراک کوي د هغې اخوند صاحب د وجې نه نن ستا قدر خلک کوي نو اوس که ته بدعقیده کېږې او ته رالګېږې وایي چې اخوند صاحب په غلطه تېر وه او یا وایي چې حاجي میا صاحب په غلطه تېر و او یا یو نن دلته یو بدعقیده سړی د دې په اولادونو نسلونو کې را پیدا کېږي او وایي چې ګردي غوث دا په غلطه تېر و نو هر سړی به بد کوي چې